د اسد 24مې خپلواکۍ په ویاړ د خوست د بیرغ پر تپه د اسلامي امارت بیرغ پورته شو. یاد بیرغ د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په لړ کې پورته شو. د خوست شیخ زاید پوهنتون د نشراتو او عامه اړیکو مسؤل عبدالرحیم هاتف وایي په یادو مراسمو کې ګڼ شمېر خوستوالو برخه اخیستې وه. 60 متره په اوږدوالي همداشان د 10 متره په لنډوالي سره بیرغ پورته شو د سلګونو ننداره کوونکو پر وړاندې. د افغانستان اسلامي امارت دې ته ورته په نورو ورځو کې هم همدغه شان بیرغونه پورته کوي چې د ولسونو د یووالي او د وحدت نمونه ګرځي. په مراسمو کې بېلابېل نظامي سرتیرو هم برخه اخیستې وه. عبدالله منصور او محمد بدري دوه تنه مجاهدین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د خوشحالۍ بېلابېلې ورځې دې په ډاډمنه توګه ونمانځي. د خلکو ته داسې پیغام لرم چې انشاءالله مونږ چې یو دغې وطن دپاره دغې خاورې دپاره وقف شوي یو او دغه خلک چې دی انشاءالله دا د هیڅ تشویش ما کړي دغه د په آرام سوکاله وطن کې انشاءالله خپل ژوند کوي. هیڅ تکلیف به د دې دپاره نه هر بوج انشاءالله مونږ په ځون باندې وړو د دې وطن د خاورې دپاره انشاءالله مونږ تر مرګه پورې چې یوه سوس کوي نه هم ورکوي انشاءالله د دغې وطن د خدمت دپاره مونږ ویلوړو. اطمینان ورکوو انشاءالله هر قسم امنیتي تدابیر موږ ورته نیولي دوی د خپله د امن فضا کې ژوند تېروي. پر یاده تپه د اسلامي امارت بیرغ داسې مهال تازه کیږي چې د خوست په ملي لوبغالي کې د پراخو مراسمو په ترڅ کې د اسد 24مې د بریا دریمه کلیزه ونمانځل شوه.